چې زموږ د هرې ویډیو په باره کې خبر درکړل شي نو اول سبسکرایب او بیا خوا کې ورسره د ګونګړي نشان ووهئ. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګران لیدونکو، خدای دې وکړي چې روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. یو ځل بیا درته پښتو هیلث کیر چینل ته ښه راغلاست وایم. ډېرې داسې خطاګانې دي چې موږ یې روزمره ترسره کوو، خو په دې نه پوهیږو چې زموږ د راتلونکي ژوند لپاره کومې ناوړې پایلې لري. نن در سره د هغو خطاګانو په اړه مطلب شریکوم چې اکثره خلک یې د ډوډۍ څخه وروسته ترسره کوي. نو له هغه څخه مخکې چې مطلب در سره شریک کړم، که زما چینل مو نه وي سبسکرایب کړی سبسکرایب یې کړئ او خوا کې ورسره د ګونګړي علامه ووهئ تر څو زما د راتلونکي ویډیوګانو باره کې تاسو ته خبر درکړل شي. د ډوډۍ څخه وروسته هیڅکله باید دغه کړنې ترسره نه شي. لومړی، سګرټ څکول. سګرټ څکول همداسې هم یو ناوړه عمل ده او بدن ته ډېرې ستونزې پېښولی شي. خو څېړونکي په دې باور دي که له ډوډۍ څخه وروسته یو سګرټ وڅکول شي دومره تاوان یا ضرر لري لکه 10 سګرټ چې څکول شوي وي. اول خو باید دا کوشش وشي چې هېڅکله سګرټ ونه څکول شي، او که بیا هم عادت لرئ او پرې عادت شوي وئ نو د ډوډۍ څخه وروسته سمدلاسه باید ونه څکول شي. دوهم، ډېر خلک دا عادت لري چې د ډوډۍ خوړلو څخه وروسته سمدلاسه اوږده څملي. نو د ډوډۍ څخه وروسته سمدلاسه څملاستل د دې باعث کیږي چې مایعات بیرته بدن ته پورته خواته یعنې مرۍ خواته راشي، او دغه چاره په روغتیا او د بدني په داخلي سیستم باندې ناوړه اغیزه کوي. دریم، هېڅکله د ډوډۍ خوړلو څخه سمدلاسه وروسته باید ځان ونه مینځل شي. حد اقل د ډوډۍ خوړل او د لمبلو ترمنځ باید نیم ساعت فاصله وجود ولري. څلورم، زموږ په ټولنه کې دا هم یو عادت ګرځېدلی ده چې د ډوډۍ څخه وروسته سمدلاسه خلک چای څکي. په چایو کې شته مواد په بدن کې د اوسپنې په جذب کولو کې مشکلات رامنځته کوي، او په دوامدار توګه د ډوډۍ څخه وروسته چای څکل د دې باعث کیږي چې انسان یو وخت په کمخوني باندې اخته شي. پنځم، د ډوډۍ څخه وروسته سمدلاسه باید میوه ونه خوړل شي. که د ډوډۍ څخه سمدلاسه وروسته میوه وخوړل شي نو دغه کړنه د بدن په هضمي سیستم باندې ناوړه اغیزه کوي. شپږم، هېڅکله د ډوډۍ څخه وروسته باید یخې اوبه ونه څښل شي، ځکه د یخو اوبو څښل په بدن کې د اړینو موادو په جذب کولو کې ستونزه رامنځته کوي. خدای دې وکړي چې دغه ویډیو مو خوښه شوې وي. که مو خوښه شوې وي لایک یې کړئ او له دوستانو سره یې شریکه کړئ تر څو نور خلک هم ترې ګټه واخلي. که زما چینل مو نه وي سبسکرایب کړی ضرور یې سبسکرایب کړئ. تاسو د روغتیا او خوشحالي په هیله تر بیا د الله په امان.